بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نیټورک مضمون شروع کوو. دا چې نیټورک څه ته ویل کېږي، کمپیوټر نیټورک څه شی دی او د دې ترڅنګ په نیټورک کې کوم شیان استعمالیږي یا کوم ډیوایسونو څخه استفاده کېږي، د ځینې اصطلاحات دا ټول شیان د نوې ورځې په درس کې لولو. راځو کنټنټ کې موږ تاسو وایو چې نیټورک څه شی دی، همدارنګه ولې نیټورک زده کوو، اهمیت یې پسې کوي دا زده کوو، همدارنګه د نیټورک کم خصوصیات دي، نیټورک کوم کټګوریانې لري، د ترڅنګ ځینې نور اصطلاحات لکه بینډویډ او تھروپوټ د داسې ته ویل کېږي. د نیټورک مختلف ډولونه سره بیانو، همدارنګه پیکټ سویچنګ او سرکټ سویچنګ څه ته ویل کېږي، او ترانسمیشن میډیا یا هم د ترانسمیشن چې شیان انتقالي نیټورک هغه د څه له لارې انتقالیږي، نیټورکینګ ډیوایس دی یا په نیټورک کوم آلات استفاده کېږي، د نیټورک ګټې او تاوانونه هم په آخر کې لولو. نو راځو نیټورک څه ته ویل کېږي. د کمپیوټینګ ډیوایسز یا هم نوډونو، کمپیوټینګ ډیوایس یا نوډونه هغه څه ته ویل کېږي چې په نیټورک کې ورڅخه استفاده کېږي. نو د کمپیوټینګ ډیوایس او نوډونو چې په مختلفو لارو د ارتباط او د منابعو د شریکولو په هدف سره وصل وي، ته کمپیوټر نیټورک ویل کېږي. یعنې د کمپیوټینګ ډیوایسز یو مجموعې ته چې په مختلفو لارو د منابعو د شریکولو یا هم د خدمات څخه د ګټې اخیستنې په هدف سره یو ځای شوي وي، دې ته څه ویل کېږي، کمپیوټر نیټورک. یعنې منابع موږ مختلف شکله منابع یا ریسورس لرو یا خدمات لرو، لکه په نیټورک کې چې ده موږ او تاسو چیک کوو یو پرنټر، د پرنټر څخه مختلف کسان په یو نیټورک کې ګټه اخیستلی شي، همدارنګه حافظه ده، دا هم یو ریسورسز دی. داسې نور ډېر شیان موږ او تاسو لرو چې هغه په نیټورک کې ریسورس دي، فایلونه دي چې یو بل ته چیک کوو، شیر کوو یا هم لیږو. نو دغه څخه ګټه اخیستنه او مختلف ډیوایسونه راځي، یو ځای کېږي او یو له بل سره په مختلفو لارو وصل وي او له د خدمات څخه ګټه اخلي، نو ته نیټورک ویل کېږي. نو د نیټورک دغه ارتباط یا کنکشن به یا هم د لاین له لارې وي یا به بې لاینه وي. همدارنګه نوډ موږ مخکې هم وویل چې نوډ کېدای شي په نیټورک کې یو کمپیوټر واوسي یا هم پرنټر واوسي یا هم داسې نور شیان چې دې توانایي ولري چې ډیټا سینډ کړي یا ریسیو کړي، یعنې ډیټا ولېږي او یا یې هم لاسته راوړي. یعنې په نیټورک کې هر یو ډیوایس ته موږ تقریبا څه وایو، نوډ وایو. راځو نیټورک ولې زده کوو، اهمیت یې پسې کې دی. یو خو چې د نوې ټولنې یوه برخه ګرځېدلې یا د ماډرن سوسایټي چې موږ تاسو ورته وایي. نو ماډرن سوسایټي کې هر څه د انټرنیټ په مخ ترسره کېږي. انټرنیټ هم چې دی یو نیټورک دی. نو کمرشل په تجارتي لحاظ، سوشل تولنیز لحاظ او د هیومن انټراکشن په لحاظ یا د انسانانو د ارتباط په لحاظ دا نیټورک استفاده کېږي. یعنې اهمیت په دلته ذکر کوو. په تجارتي یا کمرشل توګه سره په ای کامرس یا الکترونیکي تجارت کې استعمالیږي. همدارنګه بینکینګ کې ښه مثال دا دی، بینکینګ کې دا څو کسان دي راغلي دي چې یو پرنټر استفاده کوي. نو ډېر کسان د دې پر ځای چې هر یو بېلابېل ځان د پرنټر ولګوي، نو یو پرنټر څخه ټول یو ځای استفاده کوي. نو دا یو ښه مثال دی لپاره کېدای شي. همدارنګه په مالیاتو کې له دې څخه استفاده کېږي په نیټورک کې، او په ارتباطاتو یا مخابراتو کې له دې څخه استفاده کېږي، د شیانو ذخیره کولو او همدارنګه د صحت په برخه کې له یو نیټورک څخه استفاده کېږي چې تر څو ډېر خلک، یعنې مختلف بخشونه د مختلفو بخشونو کې د خلکو د وصلولو او همدارنګه د منابعو یا سرچینو څخه د ګټې اخیستنو په هدف نیټورک هلته وصلېږي. یعنې اهمیت په دې ذکر دی. همدارنګه په ټولنیزه توګه د خلکو د وصلولو یا هم د هیوادونو د وصلولو یا د هیواد د امنیت لپاره دا چې دی یو مهم دی. د تحقیقاتو کې له دې څخه استفاده کېږي. ځینې نور مهم مسایل شته دي چې هغې کې له نیټورک څخه ګټه اخیستل کېږي، او همدارنګه د انسانانو ترمنځ تبادلې یا انټراکشن ترمنځ هم نیټورک استفاده کېږي چې هغې کې موږ او تاسو ایمیل کوو، چټ کوو. دا څو کسان چې په یو ګروپ کې وصل دي یو بل ته چټ کېدن چې دی یو نیټورک دی. ویډیو کنفرانسینګ کوو، لکه نن سبا چې موږ او تاسو زوم استفاده کوو، د هغې په مرسته یو بل سره ارتباط مقررو او درس وایو او داسې نور کارونه ترسره کوو. همدارنګه سوشل نیټورکینګ لکه فیسبوک، ټویټر، واتساپ، داسې نور شو. انټرټینمنټ شو، ځینې ګیمونه دي یا ځینې نور شیان دي چې د نیټورک په هدف ترسره کېږي، لکه پابجي شو یا داسې نور شیان شو. همدارنګه
نور ګټې دا دي چې په انجینرینګ کې یا په ساختار یا هغه کارونه چې جوړېږي په هغې کې دا ترسره کېږي نیټورک جوړېږي لکه موږ او تاسو کولی شو چې یو نیټورک جوړ کړو چې په هغې کې مختلف ډیوایسونه یا حملات وي ډیوایسونه کې لکه کمپیوټر راځي تلیفون راځي همدارنګه سینسرونه دي تیارې دي موټرې ټیویانې او ټول هغه کورني شیان چې په دې کې شامل دي خو بیا هم که څه هم دلته استعمالیږي او ډېرې اړتیاوې زموږ او تاسو پوره کړي دي خو بیا هم یو څه مشکلات پاتې دي یعنې تر اوسه پورې یو څه مشکلات پاتې دي نو هغه څوک چې له دې څخه فارغېږي له نیټورک څخه نو هغوی ته دغه مشکلات د ریسرچ په بڼه یا هم د څېړنې په برخه کې پاتې دي تر څو دغه مشکلات حل کړي د نیټورک هغه کنیکشن یا ارتباط وسایل څه شی دي یا د نیټورک کنیکشن کمپوننټ څه شی دي یو فزیکل کنیکشن دی یو لاجیکل کنیکشن دی یو اپلیکیشن دی ښه دغه درې واړه مهم دي کله دې څخه یو شی هم نه وي نو موږ او تاسو هغې ته نیټورک نه شو ویلی یا د نیټورک ارتباط نه شو ویلی اول راځو فزیکل کنیکشن ته فزیکل کنیکشن کې موډیم یا نیټورک انټرفیس کارډ دی یا هغه کارډونه دي چې د هغې له لارې په فزیکي توګه د لاین له لارې د کمپیوټر سره وصلېږي که تاسو د کمپیوټر په څنګ کې وګورئ یا د کمپیوټر په وروستۍ برخه کې نو یو پورټ دی چې د نیټورک انټرفیس کارډ په نامه سره یادېږي هغه له لارې څه کېږي موږ او تاسو کمپیوټر له نیټورک سره وصلېږي چې دا یو فزیکل کنیکشن دی لاجیکل کنیکشن د آی پی ادرس له لارې که موږ او تاسو انټرنیټ استعمالو او هلته فزیکي لاین وجود ونه لري نو دغه انټرنیټ خو خپله هم څه دی یو نیټورک دی نو دغلته نیټورک چې رامنځته شوی دی آی پی ادرس له لارې رامنځته شوی دی هم لکه ټي سی پی آی پی پروتوکول چې دې ته د انټرنیټ پروتوکول هم وایي بل مهم شی د نیټورک کنیکشن یا ارتباطاتو کې هغه اپلیکیشن دی یا هم هغه شیان چې په هغې کې موږ او تاسو نیټورک استفاده کوو یعنې اپلیکیشن دې ته ویل کېږي چې په هغې کې ته یو شی استعمالی نو په نیټورک کې چې دا ته معلومات لیږي یا لاسته راوړئ نو دا ټول چې دا ته وغواړئ چې تا ته ښکاره شي په سمه توګه نو هغې ته څه ویل کېږي اپلیکیشن ویل کېږي چې یو ښه مثال یو براوزر د انټرنیټ سره موږ او تاسو وصلېږو نو دغه وصلېدلی موږ او تاسو څه دی یو اپلیکیشن دی چې په نیټورک کې استعمالیږي بل نیټورک خصوصیات دي یو پرفارمنس دی یا هم د کارکردګي په لحاظ بل ریلایبلټي یا د باور په لحاظ یا د یقین په لحاظ بل چې د سکیورټي یا د امنیت په لحاظ نو د پرفارمنس یا کارکردګي په لحاظ موږ او تاسو د نیټورک معیار ته ګورو چې موږ د نیټورک چې کوم ډیټا لیږي د هغه ټرانزیټ ټایم یا هم د لیږلو وخت او ریسپانس ټایم په کومه اندازه سره دی ښه دی بد دی تیز دی سلو دی څومره اندازه سره دی بل په دې نیټورک کې یوزران څومره دي کم دي زیات دي همدارنګه کوم ډول ټرانسمیشن میډیم استفاده شوی دی یعنې له کوم ډول وسایلو څخه په دې کې ګټه اخیستل شوی دی د هارډویر کیپبلیټي یا توانایي په کومه اندازه سره ده د هغه سافټویر چې په دې کې استعمالیږي په کومه اندازه سره مؤثر دی ګټور دی نه دی ګټور همدارنګه تھروپوټ یا هم هغه نتیجه ګیري چې د نیټورک د لیږلو د ډیټا د لیږلو په نتیجه کې رامنځته کېږي او ځنډ پکې رامنځته کېږي دا ټول په دې کې ارزیابي کېږي یعنې په پرفارمنس کې دې ټول شیان ته کتل کېږي بل همدارنګه چې دا ریلایبلټي ده چې موږ څومره له دې څخه مطمئن یو چې دا نیټورک موږ ته د ښه کار ترسره کوي نو که چېرته کوم یو ایرر رامنځته کېږي په کومه اندازه سره په دې نیټورک ایرر رامنځته کېږي یعنې هغه د مشکلاتو شکل ته موږ او تاسو ګورو همدارنګه موږ په کومه اندازه سره کولی شو چې له دې ایرر څخه مخنیوی وکړو یا هم یوه فاجعه یا هغه چې رامنځته کېږي یوه لویه پېښه چې رامنځته کېږي د هغه په مقابل کې موږ نیټورک څومره قوي دی څومره دوانۍ دې لري چې هغه په مقابل کې دا ډیټا له لاسه ورنه کړي یا هم دا کنیکشن له لاسه ورنه کړي بل یو بخش چې د سکیورټي ده موږ ډیټا له هغه کسان موږ نیټورک له هغه کسان څخه چې یعنې لاسرسي وړ نه په کومه اندازه سره مطمئنه یو یا په کومه اندازه له ان اترایز اکسس څخه یا هغه کسان چې دی د دې وړ نه دي چې موږ سره وصل شي په کومه اندازه له هغې څخه موږ ساتنه کولی شو یا له ډیټا څخه موږ او تاسو په نیټورک کې له دوی څخه ساتنه کولی شو همدارنګه داسې نور پروسیجرونه یا هغه هم دي چې د سکیورټي په برخه کې پکارېږي په نیټورک کې راځو د نیټورک کټګوري ته نیټورک کې د کومو نیټورک په کومه کټګوري یا کومو طبقو باندې ویشل شوی دی یا نیټورک په څو ډولونه دی بعضې خلک دې ته ډولونه هم وایي نو عموما یا جنرالي چې استفاده کېږي هغه دا درې ډولونه دي چې یو لان دی مان دی او ون دی لان لوکل ایریا نیټورک
1 میټروپولیټن ایریا نیټورک او 1 وایډ ایریا نیټورک. تاسو د شکل کې وګورئ لاندې لن شکل ورکړی دی LAN لوکل ایریا نیټورک. دا چې د په یو مشخص ساحه کې یا تعمیر کې چې د هغه نیټورک ته څه ویل کېږي لان ویل کېږي. بیا مان د میټروپولیټن ایریا نیټورک دویمه ورپسې دا منځ کې نو دلته چې دا یو څو تعمیرونه سره یو بل سره وصل دي نو په یو ښار کې یو نیټورک ته څه ویل کېږي من ویل کېږي لکه میټروپولیټن ایریا نیټورک. او بل وان دی چې په لویه سطحه یا د نړۍ په سطحه یو نیټورک رامنځته کېږي چې هغې ته څه ویل کېږي وایډ ایریا نیټورک یعنې ډېر ښارونه او ډېر هېوادونه یو له بل سره وصل کړي وي. راځو لن ته. لن چې دا یو څه په کوچنۍ جغرافیایي ساحه کې کوم جوړ شوی نیټورک چې دی هغې ته څه ویل کېږي لن ویل کېږي. لکه په یو تعمیر کې یو نیټورک یو بانک دی د بانک یوه څانګه ده هغې کې ارزان قیمت کې ده یا شارنو کې کومه څانګه ده نو هغې کې چې کوم یو نیټورک جوړ شوی دی هغې ته څه ویل کېږي لوکل ایریا نیټورک یا هم لن ویل کېږي. نو دا د نورو نیټورکو په نسبت سپیډ هم تیز دی خو او هغه مؤثر هم دی. بل په اسانۍ سره موږ او تاسو کولی شو د کنفیګریشن او دا ټول وکړو ځکه حجم یې کم دی. بل چې د میټروپولیټن ایریا نیټورک دی په دې کې څه ده څو نیټورکونه یا په یو ښار کې یو نیټورک ته میټروپولیټن ایریا نیټورک ویل کېږي یا څو لن نیټورکونه یو میټروپولیټن ایریا نیټورک رامنځته کوي. خو دا بیا د لن په نسبت سپیډ چې دی کمزوری دی همدارنګه سپیډ هم کمزوری دی او بل کنفیګریشن دی هغه په نسبت یو څه سخت دی. په من کې چې دا د من ښه مثال کېدلی شي لکه په یو ښار کې د یو بانک څنګه لکه عزیزي بانک شو یا کابل بانک شو یا داسې نور بانکونه شو دوی په کابل ښار کې مختلفې څانګې لري نو دا چې دی یو من دی یا همدارنګه کیبل ټي وي د کابل ښار کې یو کیبل ټي وي دی چې مختلفو ځایونو ته او مختلفو هغه کې دوی خدمات لري نو دا هم چې دی د من یو مثال دی. بل راځو 1 یا وایډ ایریا نیټورک. په وایډ ایریا نیټورک کې په یو لویه ساحه دغه نیټورک چې په یو لویه ساحه کې رامنځته شوی دی او دا څه دی یو قوي نیټورک دی ځکه ورته قوي وایي چې یو لویه ساحه یې په بر کې نیولې ده یعنې د ساحې په اندازې سره. په دې کې څو لوکل ایریا نیټورک همدارنګه میټروپولیټن ایریا نیټورک او داسې نور نیټورکونه سره یو ځای شوي دي. ښه مثال انټرنیټ دی. انټرنیټ چې د نړۍ په سطحه یو نیټورک دی نو دا چې دی وایډ ایریا نیټورک. کیدای شي په افغانستان کې یا ارګنایزیشن وي نو په مختلفو ولایتو کې څنګه ولري دې ته هم موږ او تاسو وایډ ایریا نیټورک یا 1 ویلی شو. یا هم یو تنظیم دی لکه یونیسیار چې په مختلفو هیوادونو کې څنګه لري دې ته هم وایډ ایریا نیټورک یا 1 ویل کېږي چې دوی یو له بل سره د یو نیټورک له لارې وصل دي. نو دلته انټرنیټي مثالونه ورکړي دي چې د هغه انټرنیټ چې د سټلایټ لارې د سیلولر کمیونیکیشن په واسطه یا هم د موبایل لارې او همدارنګه د نور شیان لارې کارول کېږي. سټلایټ څخه انټرنیټ اخیستل کېږي نو چې کله سټلایټ څخه واخیستل شو دوی یو اداره لري چې هغه مختلفې څانګې لري او بیا همدارنګه په موبایلونو کې استعمالیږي. بیا له دوی څخه دا څانګې چې لري هیوادونه اخلي یا آی اس پیانې اخلي. آی اس پي څه ته ویل کېږي انټرنیټ سرویس پرووایډر چې وروسته یې موږ تاسو په سلایډ کې وایو. نو دا په دې کې دوی څخه انټرنیټ اخلي یا د انټرنیټ رامنځته کوونکي دي دوی بیا نورو خلکو ته ورکوي چې په مختلفو ځایو کې استعمالیږي. راځو بینویټ ته. بینویټ چې دا د بیټونو شمېر ته چې په یو مشخص وخت کې انتقالیږي دې ته بینویټ ویل کېږي یعنې په یو مشخص وخت کې د بیټونو انتقال ته بینویټ ویل کېږي. یعنې مطلب یو سپیډ غوندې دی. نو موږ او تاسو چې دا ډیټا چې لیږو نو دا یې موږ نیټورک په کومه اندازه سره یا د ظرفیت په کومه اندازه سره دی لږ دی زیات دی نو دا ډیوایسونو ته هم فرق کوي او مختلفو شیانو ته فرق کوي او بل هغه ساحې ته چې موږ او تاسو لیږو نو هغې ته هم فرق کوي. ځینې خلک په سپیکټرم یا تیپ سره تیپ بیا موږ او تاسو وروسته هم وایو چې یو چینل چې په ازاده ساحه کې چې دغه ډیټا لیږل کېږي نو دې ته څه ویل کېږي تیپ ویل کېږي یا سپیکټرم ورته ویل کېږي. نو دلته په فریکونسي سره معلومیږي. فریکونسي څه ته ویل کېږي په یو ثانیه کې د ډیټا انتقال ته فریکونسي ویل کېږي یعنې په یو سیکنډ کې چې څومره اندازه ډیټا لیږل شوې ده ته فریکونسي ویل کېږي. نو اندازه کېږي بیا په هرټز سره. نو دلته هم 10 ګیګا هرټز ورکړی دی یعنې 10 ګیګا هرټز د یو هغه یو نیټورک سپیډ دی یا هم هغه فریکونسي ده. نو کله کله په فریکونسي سره هم اندازه کېږي خو زیاتره خلک چې ده په چې سره ښایي په بي پی اس یا بیټس پر سیکنډ. نو د نیټورک د اندازه کولو د بینډویډ د اندازه کولو واحد شی دی بي پی اس یا بینډویډ پر سیکنډ.
ښه راځو تھروپوټ ته. په تھروپوټ کې بیا داسې ده چې له هغې څخه تھروپوټ نتیجهګیري ته ویل کېږي، یعنې ډیټا انتقال په کومه اندازه سره شوی دی، لږ شوی دی، ډېر شوی دی. نو همدارنګه هغه ټایم یا هغه وخت چې موږ ته راکړل شوی دی په هغې کې ډیټا څومره لیږل شوې ده، کمه لیږل شوې که زیاته لیږل شوې ده. یعنې په ورکړل شوي وخت کې د ډیټا انتقال ته څه ویل کېږي؟ تھروپوټ ویل کېږي. نو دا یې موږ بعض چینلونو یا بعض ځایونو کې یا بعض کیبلونو کې په تیزۍ سره ډیټا انتقالېږي، بعض کې بیا سلو انتقالېږي. نو څومره چې په تیزۍ سره انتقالېږي، څومره چې په ښه توګه انتقالېږي، نو موږ او تاسو وایو چې موږ او تاسو د نیټورک تھروپوټ زیات دی. خو که په کمه اندازه سره انتقالېږي نو بیا تھروپوټ کم دی. یعنې تھروپوټ یو ډول ګټه ده په نیټورک کې. همدارنګه دلته یو مثال ورکړی چې سان فرانسیسکو څخه پیټرسبورګ ته یو موټر فاصله 4,000 کیلومتره ده. یعنی په 4,000 کیلومتره فاصله ده، خو په 40 ساعتو کې دا موټر رسیږي. نو که چېرته یې وایي دا موټر یې موږ او تاسو 4 کو، نو چې 4 کو وایي دلته سان فرانسیسکو څخه پیټرسبورګ ته هغه 4 به نه کوو، 100 موټر که نه 100 موټر که چېرته موږ او تاسو کو نو دا هر یو چې ده په 1 ساعت کې څه کېږي؟ رسیږي. یعنې 4,000 کیلومتره ساحه ده، نو په ساعت کې چې ده په ساعت کې 100 کیلومتره ساحه وخی، نو دا په 1 ساعت کې دا ټول څه شي ورسیږي. یعنې یو بل ته رسېدلی دوی مطلب دی. خو دې ته ورته مثال په نیټورک کې هم دوی لري. بل راځو د نیټورک ډولونه ته ویل کېږي، ډولونه وایو چې هغه د کلاینټ سرور او کلاینټ ټو کلاینټ په حساب سره دی یا هم د ساختار په شکل سره دی. ښه، کلاینټ هغه ورکسټیشن یا هغه کمپیوټر ته ویل کېږي چې په یو نیټورک یو کمپیوټر ته څه ویل کېږي؟ کلاینټ ویل کېږي. یعنې ورکسټیشن ته یا هغه ته چې یو کمپیوټر ته څه ویل کېږي؟ کلاینټ ویل کېږي په یو نیټورک کې. خو هغه کمپیوټر چې دا ټوله ډیټا، ایمیلونه، همدارنګه فایلونه او داسې نور کوم خدمات چې موږ تاسو لرو هغه کنټرولوي، نو دې ته بیا څه ویل کېږي؟ سرور ویل کېږي. یعنې مطلب یو کمپیوټر دی چې په هغې کې د کلاینټس مربوطه ټول فعالیتونه چې هغه د ډیټا لیږل شو، ډیټا شو، فایلونه شو، داسې نور شیان شو، نو دا ټول کنټرولوي یا هم د نیټورک خدمات هلته ټول کنټرولوي. یعنی سرور د یو رئیس په توګه حیثیت لري او کلاینټ دا نور خلق. نو کلاینټ هغه په یو نیټورک یو کمپیوټر ته کلاینټ ویل کېږي او سرور څه ده؟ دوی ته خدمات وړاندې کوي یا هم دوی له پاسه دا کنټرول په غاړه لري چې هغه د ډیټا، ایمیلونو، فایلونو او داسې نورو شیانو کنټرول شو. نو مختلف سرورونه لرو لکه فایل سرور شو، پرنټ سرور شو، همدارنګه د ایمیل او ویب او داسې نور سرورونه موږ او تاسو لرو په یو نیټورک کې. دلته که یو مثال ته وګورئ، سرور دی، سرور سره مختلف کمپیوټرونه وصل دي چې د هر یو کمپیوټر ته کلاینټ ویل کېږي او دا مرکزي چې ده دا سرور دی. پرنټر هم په نیټورک کې یو ډیوایس یا نوډ دی. بل ماډل چې ده هغه کلاینټ ټو کلاینټ دی، نو پیر ټو پیر یا کلاینټ ټو کلاینټ. نو په دې کې چې ده 2 کمپیوټرونه یا 100 کمپیوټرونه یو له بل سره وصلېږي د مختلفو اهدافو د ګټې اخیستنې په خاطر، لکه پروګرامونه شو یا اپلیکیشنونه شو یا حافظه شوه، داسې نور شیان شو، دې په خاطر چې کېږي یو له بل سره وصلېږي. یعنې دلته یو مرکزي یو څوک نشته چې هغه څه وکړي؟ کنټرول وکړي. نو هلته په کلاینټ سرور کې به داسې وي چې سرور به پالیسیان په دوی باندې لګول چې ته دا کار کولی شي، دا کار نشي کولی. خو دلته دوی مخه څوک نه نیسي، ځکه هر یو کس مستقل واک په دې کې لري په دې ورک سټیشن کې، چې دې ته ورک سټیشن هم ویل کېږي. یعنې هر یو یوزر هر یو کار کولی شي په دې کې. دلته که تاسو وګورئ مختلف کمپیوټرونه دي یو له بل سره وصل شوي دي، پرنټر سره وصل شوي، دا یو پرنټر سره وصل شوی، دا دې سره، دا دې سره. سرور هیڅ شی دلته مرکزي څوک هغه نه لري، یعنې کنټرولونکی نه لري او نه د څوک لري چې په دوی باندې محدودیت ولګوي. یعنې هر یو بېلابېل کار ترسره کوي.
ها سرکټ سویچینګ او پیکټ سویچینګ. بل راځو سرکټ سویچینګ ته ویل کېږي. سرکټ سویچینګ چې دا د دوه سټیشن ترمنځ یا د دوه شیانو ترمنځ یا په نیټورک کې دوه ځایونو ترمنځ هغه خاص لارې یا خاص یا ځانګړی ارتباط ته ویل کېږي سرکټ سویچینګ ویل کېږي. نو په دې کې یو شمېر لینکونه یې ورکړي یا هغه لاره چې یې ورکړله د په هغې کې صرف یو ارتباط برقرارېږي. لکه زموږ او تاسو تلیفون، زموږ او تاسو تلیفون کې که د ساده که د تلیفون نه زنګ واخلې نو دغه زنګ واخل چې دی یو سرکټ سویچینګ دی، ځکه چې ته زنګ واخلې نو ته نشي کولی چې په هغه ټایم کې له ډېر یو کنفرانس کال دی غیر له هغې څخه ته نشي کولی چې له ډېرو زیاتو خلکو سره په یو ټایم کې خبرې وکړي یا په یو ټایم کې دې ترڅنګ ته بل کار هم ترسره کړي په سرکټ سویچینګ کې. یعنې ښه مثال یې موږ تاسو تلیفون دی. بل پیکټ سویچینګ دی. پیکټ سویچینګ لکه انټرنیټ، په دې کې ته کولی شي چې په یو ټایم کې ډېر شیان ډېر کارونه ترسره وکړي. نو دلته ډیټا په وړو وړو پاکټونو ویشل کېږي، یعنې ډیټا د پاکټ په شکل سره ویشل کېږي او بیا لیږل کېږي په پیکټ سویچینګ کې. نو دا په یو نیټورک کې موږ او تاسو څخه استفاده کوو پیکټ سویچینګ سره. یعنې دا یو ساده او پخوانی ماډل ده او پیکټ سویچینګ چې دا د نن سبا د انټرنیټ ماډل چې دی یو پیکټ سویچینګ دی. یعنې دلته ډیټا په پیکټونو باندې ویشل کېږي او بیا هغه کومه چې بیسټ پیت یا مؤثره لاره ده د هغه له لارې بیا دا ورځي او هغه خپل ځای پیدا کوي. نو د نن ورځې درس تر همدې ځایه پورې و. نو په همدې ډول سره د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب او لایک کړئ. تر بیا مو په مخه.